دا سیمه د کابل د 8مې حوزې اړوند د سید نور محمد شاه مینی یا کارتنو اړوند سیمه ده چې سهار مهال پکې د لوګر د ولایتي شورا غړی ناصر غیرت ووژل سو. پر غیرت دلته ناپېژاند وسلوال داسې مهال برید کړی چې د هغه ساتونکو ته د ځوابي ډزو موقع نه ده ورکړې. موټر چلونکی او 2 ساتونکي هم ورسره وژل شوي دي. په مهمو خلکو باندې داسې پیښې کیږي، د ده په تړاو څوک نیول کیږي نه، بیا که نیول کیږي په ډېر کم وخت کې خلاصیږي. اصلا دولت ته پکار داسې په دا څه کې جدي اقدامات وکړي. په ولایتي شورا کې د تیرې دورې رئیس هم پاتې سوی و او دی دا اوس انتخاباتو کې هم ریاست ته ولاړو. نو زه چې څومره فکر کوم او څومره نه ډاکټر صاحب غیرت زه پیژنم چې هغه چا سره داسې څه مشکل نه و. مازدیګر مهال د غیرت جنازه د کابل عیدګاه جومات ته راوستل شوه او دلته یې د دوستانو او خپلوانو پکې ګډون وکړ. د غیرت ملګري پر امنیتي مسؤلین نیوکه لري چې څنګه د کابل ښار کې قاتلین قتل کوي او په تیښته بریالي کیږي. اصلا دا یو دسیسه ده. غیرت کومه داسې دښمني چا سره نه درلوده. غیرت د ښو اخلاقو خاوند و، له ټولو خلکو سره ډېره ښه رویه درلودله. د لوګر لوسونه ترې راضي وو. د جنایي جرمونه ډېر اضافه شوي دي په هره کوڅه کې او په هره هغه کې، لیکن حکومت هېڅکله په دې کې داسې نه ده توانېدلی چې د هغو مخه ونیسي. نو زموږ غوښتنه له حکومت او له چارواکو نه دا ده چې د دغسې مجرمین د قانون منګولو ته وسپاري او په دې کې کوشش وکړي چې دغه امن او سوکالي خلکو ته راولي. محمد ناصر غیرت د لوګر د ولایتي شورا مشر هم پاتې شوی او پر ځینو مسلو د لیکونو ترڅنګ یې مدني فعالیتونه هم کول. پر هغه تر دې مخکې هم وسلوال برید شوی و خو روغ ترې وتلی و.